الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله خالقنا العظيم. محترم سامعین، تا اللہ جل شانہ خصوصی کرم او خاصه مهربانی ده په خپل بندگانو باندې چې دا بندگان الله ځان ته نږدې کوي. د دغه نږدې کولو دپاره الله جل شانه دا عبادات او طاعات د دې حکم الله جل شانه دې بندگانو ته کړی دی چې د دې په ذریعې سره انسان د الله قرب او نزدېکت حاصل کړي. او چونکې اکثر انسانان هغه دا شان دي چې د دې مادي دنیا نه ډېر زیات متاثره کېږي. د دغې تاثر د وجې نه اکثر د دوی نه په دې طاعات او عباداتو کې کمی کوتاهی کېږي. دویم بیا د رسول الله علیه صلات وسلام د دې امت بالخصوص عمر هم زیات کم دی د نورو امتونو په نسبت باندې. الله جل شانه د دوی دپاره بعض اوقات دا شان مقرر کړي دي چې په دې لږ وخت کې د عبادت وکړي، الله د ډېر زیات عبادت اجر او ثواب ورکوي. په هغه اوقاتو کې چې په لږ وخت کې مؤمن بنده د الله جل شانه قرب ډېر زیات حاصلولی شي، هغه د دې ذوالحجې د 10 شپې ورځې هم دي. دا اوس چې کومې میاشت رانوي کېږي چې د اسلامي کال آخرنۍ میاشت ده او د هغې نوم ذوالحجه دی. دا میاشت د دې دا ډومبنۍ ورځې دا الله جل شانه ته ډېرې زیاتې محبوبې دي، الله جل شانه ته ډېرې زیاتې خوښې دي چې کله مؤمن بنده په دغې شپو ورځو کې د الله طاعت او عبادت کوي، په لږ عبادت باندې الله جل شانه ده ته ډېر څه ورکوي. بیا د دې د اهمیت او د دې د فضیلت ښودلو دپاره الله جل شانه په قرآن پاک کې په دغې شپو ورځو باندې قسم خوړلی دی. علامه ابن کثیر رحمت الله تعالی علیه دا شان نور علماو د سوره فجر د دې ډومبني آیتونو متعلق چې ولیال عشر چې د دې نه د ذوالحجې ډومبنۍ 10 ورځې مراد دي. او مفسرین حضرات فرمایي چې الله جل شانه په دې خپلو مخلوقاتو باندې کوم څیز باندې قسم خوري نو په دې کې مقصود د دغه څیز اهمیت وي او د افضلیت وي، د غوروالي طرف ته اشاره وي. رسول الله علیه صلات وسلام هم بیا د دغې شپو ډېر فضایل ذکر کړي دي او دا شان فضایل دي چې انسان د هغې حاصلولو په عامو حالاتو کې تصور هم نشي کولی. رسول الله علیه صلات وسلام فرمائی ما من ایام احب الی الله ان یتعبد له فیها، چې د کال چې څومره شپې ورځې دي په دې ټولو شپو ورځو کې چې الله جل شانه ته د مؤمن بنده د طاعت او عبادت
د ذوالحجې په دې لسو شپو کې څومره غوره او بهتر دی او څومره الله جل شانه ته خوښ دی، دومره یو ورځ کې هم الله ته دا طاعت او عبادت او بندگی دومره نه ده خوښه. بیا رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د دې لږ تفصیل ذکر کړي چې یعدل صيام كل یوم بصيام سنه، چې د دې د یوې ورځې روزه ساتل الله جل شانه د یو کال روزو برابر اجر او ثواب دل درکړي. پدې کې دی یو ورځ روزه وساتله، پدې یوې ورځې باندې الله جل شانه ته د یو کال روزو ساتلو برابر چې څومره اجر یو کس ته ملاویږي هغومره اجر الله درکړي. اوس یو مؤمن بنده دا 9 ورځې دا روزې وساتي، نو گویا کې د 9 کال مسلسل روزو ساتلو الله د ته اجر او ثواب ورکړي. نو د هر ورځ د هغې ثواب الله په نیز باندې د یو کال برابر دی. او بیا چې څوک د شپې عبادت کوي نو د هر شپې عبادت د الله جل شانه په نیز باندې د لیلۃ القدر او د شب قدر برابر دی. الله په هر شپه کې دومره اجر او ثواب دل درکړي چې څومره اجر الله جل شانه په لیلۃ القدر او شب قدر باندې ورکړي. او د لیلۃ القدر او شب قدر متعلق الله جل شانه فرمای چې زما په نیز باندې دا د 0 میاشتو نه ډیره زیاته غوره او بهتره ده. او بیا علما د دې حساب لګي چې د دې نه څه د پاسه 83 کاله به را جوړیږي، 83 کاله او څه د 100 میاشتې په د پاسه په یوې شپې باندې الله دومره اجر او ثواب دل درکړي. زمونږ ټول عمر د 80 کاله نه دی، لیکن چې په دغه شپو کې د الله طاعت او عبادت او بندگی وکړله په یوه شپه باندې الله جل شانه ته د 83 کالو نه د زیات عبادت کولو اجر او ثواب درکړي. هغه زیات په بیا څومره وي نو د هغې مقدار هیڅ چاته نه دی معلوم. نو دا انتهایی قیمتي شپې ورځې دي او ډېرې غوره شپې ورځې دي. نو د هرې ورځې او د هرې شپې د دې ډېر زیات اهتمام، د دې وجې نه رسول الله علیه الصلاۃ والسلام موږ ته هدایت کوي او موږ ته دا ارشاد فرمایي چې فکثروا فیهن، تاسو په دغه شپو ورځو کې کثرت چې کوئ نو کثرت د لا اله الا الله وکئ، د سبحان الله وکئ، د الحمدلله وکئ، د الله اکبر وکئ. نو دا د الله ذکر د الله یاد په دې کې ډېر زیات کوئ چې څومره یو مؤمن بنده په دې کې د الله جل شانه طاعت او عبادت او بندگی کوي دومره د ته الله جل شانه خپل قرب او نزدېکت نصیب کوي. نو دا د الله جل شانه د عبادت کولو الله یو موقع موږ ته راکړې ده او یو سیزن یې راته نصیب کړی دی. دې لره ضایع کول نه دي پکار. په دنیا کې یو تاجر یو کاروباري ته پته ولګېږي چې زما سره کم سامان دی دا د دنیا په یو پلانکي ملک کې د دومره ورځو دپاره به هلته میله لګېږي. نو هر تاجر کوشش دا وي چې هغه میلې ته د ځان ورسوي او هلته کې د خپلې کارخانې مال ورسوي او دی دا مال هلته کې خرڅ کړي. نو دی پکې ډېر خوشحاله وي چې یاره په دې میله کې او په دې سیزن کې موږ ډېره ګټه وکړله. دا شان زما عزتمندو د الله د قرب او د نزدېکت حاصلولو د دې هم الله جل شانو موږ ته یو موقع کله کله راکوي، یو سیزن راته راکوي. نو دغه سیزن که زمونږ نه لاړلو او خراب شولو نو تاوان به زمونږ وي. الله ته موږ څه تاوان نشو رسولی، رسول الله علیه صلات وسلام ته موږ تاوان نشو رسولی. د الله دین ته په دې کې څه نقصان نشته دی، نقصان به زما او ستا وي چې د دغې سعادت نه به محرومه شو. نو دا شپې ورځې د ذوالحجې دا انتهایی مبارکې دي او ډېر د خیر او د برکت نه ډکې دي. دا د الله په طاعت او په عبادت او بندګۍ کې لګول.
چې څنګه د یو ځای کې د یو عبادت اهمیت وي په یو وخت کې د عبادت اهمیت وي دغه شان پدې کې دا ګناه هم بیا ډېره زیاته سخت وي چې څومره عبادت پکې قیمتي کیږي دومره دا ګناه هم د الله جل شانو په نسبت باندې د ډېر لوی عذاب سبب بیا جوړیږي چې په عام ورځو کې الله په دغه ګناه باندې دومره نه خفه کیږي لیکن که په دې شپو ورځو کې د ګناه وکړله معصیت او نافرمانی دی وکړله الله جل شانو چې څنګه په نیکه په نیکو اعمالو باندې ډېرې بدلې دل درکې نو دغه شان الله جل شانو په دغه لږ ګناه باندې ډېره سزا دل درکې نو پدې کې د ګناه نه ډېر زیات ځان ساتل هر قسمه ګناه چی وي کله هغه تعلق د الله د حقوق سره دی کله بندګانو د حقوق سره دی پدې کې د هیڅ حق چا حق د هغه لره ځای کول نه بلکې د الله حق هم پورا پورا ادا کول د بندګانو حقوق هم پورا پورا ادا کول چې د هیڅ چا حق زمنګ نه ځای نشي ځکه الله پدې باندې ډېر خفه کیږي الله پدې باندې ناراضه کیږي رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د دې شپو ورځو بهتري موږ ته ذکر کړي د دې غورواله را ته ذکر کړي د دې د پاره نه چې دا یو قصه وا او 13 شوله د دې د پاره چې دا موږ د ځان د پاره غنیمت وګڼو بیا بالخصوص رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د دې میاشتې د نهم تاریخ خصوصي فضیلت ذکر کړي چې د دې میاشتې کم نهم تاریخ دی د هغې ورځې خصوصي فضائل دي او د هغې خصوصي مسائل دي چې په خپل وخت به انشاءالله هغې بیان به هم کیږي خو فضائلو کې رسول الله علیه صلات وسلام دا فرمایي چې د عرفې د ورځې د روجې متعلق زما د الله نه دا امید دی چې د دې روجې په برکت سره به الله جل شانه د دې مؤمن بنده د یو کال گذشته او د یو کال آینده د گناهونه به الله جل شانه معاف کوي یو 13 کال او یو آینده کال د 2 کالو گناهونه به د الله جل شانه د دې ورځې د روزې ساتلو چې هغه ته د عرفې د ورځې روزه ویل کیږي چې دا روزه تا او ساتله د 2 کال گناهونه الله جل شانه درته په دې یو روزې باندې معاف کوي نو دا د الله جل شانه د طرفنا یو خصوصي وخت مونږ ته راکړی شوی دی ټیم راکړلی شوی دی چې دا مونږ ضایع نه کو هر قسمه نیکي چې زمونږ نه کیږي هغه نیکي مونږ په دې شپو ورځو کې وکړو د دې لپاره خاص یو نیکي نشته چې دا به کومه دا به نه کومه هر نیکي د الله جل شانه په نسبت باندې په دې کې ډېر الله ته خوښه ده الله په ډېر زیات خوشحالېږي بیا د دې شپې ورځو څه خاص اعمال دي چې څه تعلق هغه د خاصو مقاماتو سره دی لکه د دې شپو ورځو په اعمالو کې یو لوی عمل او خاص عمل هغه د حج والا عمل دی او دا شون کې په خاص ځای کې کېږي او په خاصو خلکو باندې الله جل شانو دا فرض کړی لازم کړی دی لیکن که سره د قدرت او د طاقت نه چې چاته الله دا وس او طاقت ورکړی وي او د بیا هم د حج ادایګۍ کې سستی او ناراضي کوي رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي فلا علیه ان يموت يهوديا او نصرانيا چې په د باندې اس قسمه پروا نشته دی چې د په يهودیت کې مري او که په نصرانیت کې مري رسول الله علیه الصلاۃ والسلام هغه کس ته دومره سخترین وعید ذکر کوي چې په چا باندې حج فرض دی او د حج د استطاعت او د طاقت باوجود د حج نه کوي رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې بیا د يهودي په مرګ کې او د نصرانی په مرګ کې او دغه مسلمان چې په د باندې حج فرض دی او د حج نه کوي د په مرګ کې څه فرق نشته دی نو د حج ادایګي د انتهایی اهم ده چې چاته الله وس ورکړي وي نو د ادایګي به خامخا کوي او د حج په دې کې اکثر اعمال دا د حضرت ابراهیم علیه السلام دا هغه یادگار دی ابراهیم علیه السلام دا الله جل شانه ډېر لوی پیغمبر تیر شوی دی او قرآن کې ورته خلیل الله ویل شوی دی واتخذ الله ابراهیم خلیلا
ابراهیم علیه السلام دا الله جل شانه خلیل او دا الله جل شانه خاص دوست او رسول الله علیه السلام فرمای چې په دې دنیا کې دا الله دا طرفنا ډېر ازمایشات او ډېر سختۍ چې راځي دا دا الله په مقرب بندگانو راځي. نو ابراهیم علیه السلام هم دا الله په مقرب بندگانو کې وو. ډېر زیات سختۍ ډېر ازمایشات په دوی باندې راغلي دي او دا شان ازمایشات او سختۍ چې د هغه انسان تصور هم نشي کولی، لیکن دا ټول ابراهیم علیه السلام د الله د مینې او د محبت د وجې نه قربان کړي دي او دا ټول به تکلیفونه برداشت کړي دي او د هغې په نتیجه کې الله جل شانه ابراهیم علیه السلام ته یو ډېر لوی امتیاز ورکړی دی او هغه امتیاز دا چې الله د ټول انسانیت دپاره مقتدا او پیشوا ګرځولی دی. ابراهیم علیه السلام الله جل شانه د ټول انسانیت دپاره مقتدا او پیشوا ګرځولی دی. په دې دنیا کې مختلف قسمه خلق دي، څوک د یو پیغمبر د هغه قدر کوي، څوک د بل کوي، لیکن ابراهیم علیه السلام هغه دا شان پیغمبر تیر شوی چې هر فرقې والا د هر ډلې والا د هر دین والا هغه خپل ځان ابراهیم علیه السلام ته منسوبوي، تر دې پورې چې د مکې مکرمې مشرکان هغوی به هم خپل ځان ابراهیم علیه السلام ته منسوبولو. یهودو هغوی به ویلې چې نه ابراهیم علیه السلام یهودي و، نصاراو به ویلې چې نه ابراهیم علیه السلام هغه نصرانی و. نو ابراهیم علیه السلام ته الله جل شانه دا شرف چې ورکړی دی، دا دومره الله جل شانه چې د انسانانو په زړونو کې ورته قبولیت ورکړی دی، د هغې وجه الله دا قرآن کې ذکر کړی ده چې ما په ده باندې ازمایشات راوستي وو. وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. هغه ازمایشات هغه ټول ابراهیم علیه السلام پوره کړي دي او بیا د هغې په نتیجه کې الله جل شانه ورته اعلان کوي چې انی جاعلک للناس اماما، ای زما خلیله زه تا ټول انسانیت دپاره مقتدا او پیشوا جوړوم. نو دا بیت الله د دې خو تعمیر اول چې شوی دی د فرشتو په واسطې سره شوی، فرشتو دا بنیادونه یې ښودي دي او دا بیت الله شریف جوړ شوی دی. بیا چې کله آدم علیه السلام دنیا ته راللو نو آدم علیه السلام د دې بنیاد یې ښودی و. بیا چې کله د نوح علیه السلام په زمانه کې په دې دنیا باندې طوفان راللو نو په هغې نورو آبادو سره د دې بیت الله دا آبادي هم ختمه شوله. بیا چې کله ابراهیم علیه السلام دلته کې خپله کور والا سره د خپل وړوکي د پیو بچي د اسماعیل علیه السلام هغې دلته کې دیره کړل، نو د دې ملاقات ته به وخت په وخت ابراهیم علیه السلام تشریف آوري کوله. چې کله اسماعیل علیه السلام لږ لوی شولو، د هغه د لویېدو نه بعد د الله جل شانه د طرف نه ورته حکم وشولو چې په دې ځای کې زما کور به جوړی. نو هغه زاړه بنیادونه د جبریل امین په ښودنې سره چې جبریل امین ورته هغه بنیادونه وښودل، هغه بنیادونه راوسپړل او هغه بنیادونو باندې چې کوم د فرشتو د طرف نه او بیا د آدم علیه السلام د طرف نه په کومو بنیادونو باندې بیت الله جوړ کړلی شوی، هغه بنیادونو باندې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د بیت الله شریف تعمیر شروع کړلو. او چې کله دا تعمیر کوي نو په دې تعمیر کې دا نه وایي چې په الله جل شانه باندې یو احسان اړوي، نه د الله نه سوال کوي چې ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا الله دا عمل ته زمونږ نه قبول کړي. په دې کې علما فرمایي چې موږ تاسو ته دا ښودنه ده، دا تعلیم دی چې کله الله جل شانه درته د یو نیکۍ توفیق درکړي نو په الله باندې احسان مه کوه چې زه خو ډېر ښه سړی یم او ما دا نیک عمل کړی دی خدای او زه خدا شان نیک سړی یم. نه د الله نه به سوال د قبولیت کې چې الله توفیق هم د دې کار کولو تا راته راکړلو، اوس یې رانه قبول هم کې.
نو چې کم یو نیکی هم منګه کوو نو دغه نیکی باندې به مغروره کیږو نه او په تکبر او په لویۍ کې به نه راځو د دغې نیکی په وجه باندې به د نورو خلکو توهین او د هغوی سپکه به نه کوو چې ته خو مړه ډېر ګناهګار سړی او زه خو ډېر نیک سړی یم او 5 وخته منځونه کوم دا عمل هم کوم دا هم کوم نه د الله نه د قبولیت سوال الله د نیکانو د صلحاو خلکو صفات دا ذکر کوي چې دی به نیک اعمال کوي لیکن د نیکو اعمال نه بعد دی به الله جل شانو ته جړه فریاد هم کوي د قبولیت دپاره چې پروردګاره دا عمل زما قبول کړي نو ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دوی د الله د عظیم کور د دې تعمیر کوي او د دې په تعمیر کې دغه دعاګانې د الله نه غواړي د ځان دپاره هم غواړي د امت مسلمه دپاره هم غواړي او دارنګه د دوی د هدایت او د رهنمایۍ دپاره د یو عظیم شان پیغمبر د هغې د بعثت دپاره هم دعاګانې غواړي نو مؤمن بنده به هم چې کله دعا کوي نو خپل ځان به په دې کې نه خاص کوي چې صرف خپل ځان ته دعاګانې غواړه نه دعا چې غواړې دعا عامه کا نو چې څومره ته دعا عامه دومره به ستا دپاره په دې دعا کې خیر او برکت وي الله جل شانه دې د رسول الله علیه السلام د ارشاداتو مطابق د زندګۍ تیرولو توفیق راکړي